سلامونه عموما دوستانو په دې هیلو مې چې ټول به روغ جوړه او د عمرانیک چینل یوټیوب چینل پښتو کورسونو ویډیوګانې به تعقیبوئ دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو راځم افیکټ مینو ته دوستانو په افیکټ مینو کې لومړی انورډ کوئ زه غواړم چې دغه فایل څپې له ښکته بره کړم له پاسه یې ښکته کړم اوس راځم لومړی اپشن ریورډ دا پرې اپلای کوم نو دغه څپې چې دي دوستانو دغه دا به ښکته شي او لاندې څپې به پاس شي دا انورټ کېږي یو څه وخت نیسي البته دوستانو اوس به وګورو چې څپې انورټ کېږي او که نه دوستانو له ښکته بره لاړې تاسو وکتلې بل دوستانو افیکټ مینو کې ریورس دی زه غواړم دغه ځای زه دوستانو غواړم چې ریورس کړم یعنې برعکس یې کړم اوس دوستانو دوستانو ریورس کوم تاسو کتل برعکس بشي دوستانو تاسو کتل چې ریورس شو بل دوستانو سایلنس دی زه غواړم د همدغه سلیکټ شوي څخه ماته سایلنس خاموشه صحنه دي شي دوستانو خاموشه صحنه ایجاد شو تاسو وکتل دا خاموشه یعنې کولی شو دغلته انتخاب شوي صحنه کې موږ خاموشي یوازې خاموشه بل امپلیفایر دی دوستانو غواړم دغه ځای باندې یو افیکټ اپلای کوم ټول فایلونه کولی شم غواړم د ماته د دغه فایل امپلیفایر دلته ماته د 10 ډي بي په اندازه اوچت شي د 10 ډي بي په اندازه د ښکته شي د 3 ډي بي په اندازه د ښکته شي اوس زه غواړم دا پرې اپلای کوم دوستانو اواز دا دوستانو د امپلیفایر و امپلیتود او امپلیفایر نور کولی شي چې نور افیکټونه هم اپلای کړي دلته یې وګورئ ټول یې کولی شي دلته اپلای کړئ نو بل دوستانو امپلیفایر نه بل دوستانو د نورل اټوفینر دوستانو دلته هم کولی شي چې تاسو خپلې خوښې افیکټ ایجاد کړئ ټول دلته کولی شي یوازې د افیکټونو نمونې دي دلته دوستانو نوالفای نورمالای لیمیټینګ دوستانو ټول دلته د افیکټونو نمونې دي کولی شي تاسو هر یوه دلته کولی شي پرې اپلای کړئ او بل دوستانو دغلته نورمالایز دی کولی شي د دغه نورمالایز 150 ته کوي دوستانو اواز به یې اوچتېږي اوس دوستانو ګورو دوستانو اواز یې اوچت شو دا دوستانو نورمالایزینګ و دوستانو البته نورمالایزینګ و ټولې کولی شئ دوستانو تاسو دلته پرې اپلای کړئ ټولې د نمونو ډولونه دي بل ډیلای افیکټ دی دوستانو ډیلای افیکټ کې لومړی تاسو هم دلته کولی شئ چې بل اپشن په افیکټ مینو کې دوستانو ډیلای البته ډیلای دی یو ځل بیا راځي ډیلای دوستانو غواړو دلته زیات افیکټونه اپلای کړو تاسو کولی شئ دلته تاسو کولی شئ دوستانو چې د دغه په جوړښت کې هم بدلون راولئ تاسو کولی شئ دوستانو دلته یې په جوړښت کې هم بدلون راولئ ټول دوستانو دلته نمونې دي اوس دوستانو ډاینامیک ډیلای هم همداسې کار ترسره کوي
تاسو ګورئ دا دوستانو افیکټ مینو کې ډیلای افیکټ او بل دوستانو دلته ایکو مهمه ایکو ده دوستانو زه غواړم یو غږ ثبت کړم راځم البته اوفن نیو موږ غواړو چې دغه غږ ثبت کړو تر څو ایکو وګورو چې آیا ایکو څه ډول پرې تطبیق کیږي څه ډول پرې اپلای کیږي نو راځو دغه غږ ثبتوو چې غږ مو ثبت کړ دا یو څه اوچتوم دوستانو په امپلیتود څخه امپلیفایر او 10 dB په اندازه د اوچت شي وروسته دوستانو راځم ډیلای افیکټ کې ایکو ته څنګه کولی شي دلته ایکو ورکړو اوس ګورئ دوستانو موږ غواړو چې دغه غږ ثبت کړو تر څو ایکو وګورو چې آیا ایکو څه ډول پرې تطبیق کیږي څه ډول پرې اپلای کیږي نو راځو دغه غږ ثبتوو چې غږ مو ثبت کړ موږ غواړو چې دغه غږ ثبت کړو تر څو ایکو وګورو چې آیا تاسو ګورئ ایکو دوستانو البته اورئ د ایکو اورئ دوستانو موږ غواړو چې دغه غږ ثبت کړو تر څو ایکو وګورو چې آیا ایکو څه ډول پرې تطبیق کیږي څه ډول پرې اپلای کیږي نو راځو دغه غږ د شاته انعکاس دا د غږ ایکو ده نو دا په ایکو دوستانو چې د افیکټ نه اوداشم ایکو چمبر فلنجر او دا شي نور دوستانو ډېر شته موږ غواړو چې دغه غږ ثبت کړو تر څو ایکو وګورو چې آیا ایکو څه ډول پرې تطبیق کیږي څه ډول پرې اپلای کیږي نو راځو دغه غږ ثبتوو چې غږ مو ثبت کړ نو دا و دوستانو افیکټ ټول دوستانو افیکټ مینو کې یوازې افیکټونه دي چې کولی شئ تاسې پرې تطبیق کړئ عملي تطبیق کړئ خو ایکو وګورو چې آیا ایکو څه ډول پرې تطبیق کیږي څه ډول پرې اپلای کیږي نو راځو دغه غږ ثبتوو چې غږ تاسو کتل دوستانو دا ټول افیکټونه دي دوستانو ټولې اغیزې دي چې موږ کولی شو چې په اډوبیډیشن کې ترې ګټه واخلو بل دوستانو په افیکټ مینو کې نوایز ریډکشن دی چې تر ټولو مهم دی لومړی یعنې څنګه کولی شي چې د اواز څخه هغه حالت البته هغه شور چې زموږ په اواز کې راغلی دی له منځه یوسو اټو دا کولی شي یوازې د غنایس هغه حالتونه د دې لپاره موږ باید اواز ثبت کړو یو بل اواز موږ باید ثبت کړو تر څو وګورو د دې لپاره چې نایز ریډکشن پرې اپلای کړو موږ دغه اواز موږ ثبتوو روان دی او دغه اواز ثبتیږي نو ثبت شو بس د دې لپاره چې نایز یو څه اوچتوم 10 dB په اندازه اوس ګورو دوستانو نایز ریډکشن پرې اپلای کړو یو څه شو شته خو راځم بته افیکټ کې نوایز ریډکشن ته نوایز ریډکشن کې دوستانو اټو د یوازې نمونې دي د دې لپاره چې نایز ریډکشن پرې اپلای کړو موږ دغه اواز موږ ثبتوو یوازې لږ څه نه څه دلته اواز شور له منځه ځي دلته هم هماغه خبرې دي یوازې یو څه نه څه کم اواز تاسو کولی شئ چې ریموو کړئ خو مهم په دلته نوایز ریډکشن کې هغه نوایز ریډکشن کلیپ ریسټوریشن دی دوستانو تاسو ګورئ هماغه نمونې دي تاسو رسې کولی شئ وګورئ اپلای کړئ پرې اپلای کړئ نوایز ریډکشن کې دوستانو نوایز ریډکشن دی چې لومړنی دی څخه باید یو کیپچر ترې واخلو نو دلته ریمو نایز او دلته کیپ اونلی نایز ریمو نایز اپلای کوو دلته دوستانو دغه له سرود څخه دلته یې راوړو اوس یې وګورئ دوستانو د دې لپاره چې نایز ریډکشن پرې اپلای کړو موږ دغه اواز موږ ثبتوو روان دی او دغه اواز ثبتیږي نو ثبت شو بس د دې لپاره چې نایز ریډکشن پرې اپلای کړو موږ دغه اواز موږ ثبتوو روان
چې نایز ریډکشن پر اپلای کړو موږ دغه اواز ثبتوو روان دی دغه اواز ثبتېږي نو ثبت شو بس دا ګورئ دوستان د دې لپاره چې نایز دا نایز ریډکشن ونی اواز څه نه څه کمیږي تاسو نایز ریډکشن کې نور کارونه هم ترسره کولی شئ سپیشل دوستانو دغه د نن ویډیو لپاره همدا کافي دي سبا ته چې بله ویډیو کې موږ سپیشل ریفریش سپیشل افیکټ دا وایو جنریټ مینو وایو تر هغې موږ ته اجازه راکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ښه د باد او بریالي اوسئ